او دغه رنګه د زنانه دپاره یو ادب هم دی چې دا به سفر نه کوي بغیر د محرم نه. معنا محرم چاته ویل کېږي؟ محارم دا هغه چاته ویل کېږي من حرم علی المرأة نکاحها علی التأبید، چې همیشه د دې نکاح د چا سره حرامه ده، لکه خپل رور یې دی، پلار یې دی، بچی دی، خاوند یې دی، دې سره به دا سفر کوي، بل چا سره به سفر یې نه کوي او ځان له به هم نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه دونه سخته منع کړې ده چې هغه حج چې د الله کور ته ځي او ډېر یو مبارک سفر دی او د الله بندگی کوي هلته، د هغې په باره کې هم دا حکم کړی چې زنانه دې بغیر د محرم نه حج ته نه ځي، ځکه چې دې کې ډېرې فتنې راځي. اگر چې دا یو ښایسته ځای له روانه ده، زړه یې ډېر پاک دی چې زه به هلته ځم او طوافونه به کوم او تهجد به وکړم او حرم کې به دعاګانې وغواړم او الله ته به وجاړم، خو په دې ایرپورټ کې کیدای شي دې ته یو مسله راشي، پردي سړي به یې راوچتوي یا به خپه ماته شي روبغل. اکثر دا مسلې کېږي، څوک چې حج عمرو له تلي اکثر هغه چې کوم ویلچیر یې د مزدوران چې پکې را روان کړي دې باندې اکثر هغه د دې زنانو د خپې لګېدلي، سړو اکثر د خپې کله زخمي کله یا پکې بله بیماري راشي، نو بیا به پردی سړی به دا د لاس نه نیسي او هسپتال له به بوځي، پردی سړی به دا راوچتوي او خدمتونه به یې کوي. نو شل مسلې راځي په سفرو کې، مشکلات راځي، نو خپل محرم به د دې سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال ندی یو زنانه له چې دا د یو ورځې یا د یو شپې په سفر باندې وځي او سفر دی وکي، مگر ال به وځي چې دې سره به ذي محرمي هغه کس چې هغه د دې سره مطلب دا دی نږدې رشته دار دی چې دې سره سفر جایز دی. دی وجنه کم خلک چې دا کارونه کوي دا هم د شریعت خلاف کار دی، ډېر کارته داسې کېږي چې ورندار سره سفر کوي، ورور ته ورشه ورندار دی راوله پلار کرتلی، دا حرام کار دی. د شریعت جنازه دی وښکلی د الله بنده، د زنانه سره په یو سیټ کې ناستل د خپل هغه څه ته وایي لیور د خپلې ورندار سره حرام کار دی. او دا بې پلار کرې بوزه ورېواله، د دې د لاسه فتنې جوړېږي او دا د شریعت خلاف کار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. همیشه د پاره د الله حکم ته ګوره، خپل خاوند ته پکار دی چې بوی زیری وویل. دغه رنګه که بچی وي تکړه او بوتلې راوستی شه هدي رور دی ورپسې راشي، هدي بوزي بیرته دی بیا راولي د خپل خاوند په کور دی وسپاري، پلار دی ورپسې راشي بودي ځي څه شپې به وکړي پلار کره بیا هغه راولي، مګر هغه څوک به نه راولي چې هغه دی په محارمو کې نه دي، د هغې نه به ځان ساتي. دا حرام کار دی او دا ناروا کار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. دغه رنګه په بل روایت کې ورسره راځي چې په روایت د ابو داود کې راځي چې برید مزل باندې کې برید چې دی دا تقریبا 4 فرسخه دی او یو فرسخ چې دی نو دا 3 میله دی، شرعي چې کوم میل دی، شرعي میل یو خدای زموږ زمانه کې چې کوم میل دی دا دی شرعي میل چې دی په دې اندازه باندې نو دا 3-4 بار یعنی 12 میل فاصله باندې هم دا بار نوځي چې دا دي ځان له روانه دي سره دي څوک نه، ځکه چې په معاشره کې فتنې دي ډېرې زیاتې او بیا زنانه ته په نسبت د سړو ډېرې فتنې متوجه دي، ډېرې مسلې ورته متوجه دي. وجه دا ده چې حدیث کې راځي کله چې دا را روانه په دې لاره او د کور نه بهر وځي استشرفها الشیطان، شیطان یې د دې خلکو په دې نظرونو کې نیغه نیغه کوي. تاسو ګورئ په دې لاره به 3000 خلک رواني، چا به ته فکر نه که سړي روان و چې یو زنانه راښکاره شي بس د هر چا دا ذهن شیطان ورته ورتاو کړي چې هله شا به ګوره ورته هله تماشا یې کوه. دا یو عجیبه خبره ده، دې زنانو کې دا فتن دي. په دې وجه باندې د الله نبي دې باندې دا پرده لازمه کړې ده او دې ته وایي چې یاره د محرم سره سفر وکړه چې کله ته په سفر باندې وځې نو هغې سره سفر وکړه. نو د دې خبرو لحاظ دا ډېر زیات ضروري دی. دغه رنګه یو صحابي په غزوې په موقع باندې چې دې تلو جهاد له یو طرف ته غزوه تیاره وه، ملګري تله جهاد له یو ګروپ هلته تیار و، نومونه یې لیکلی شوي، بل طرف ته په همدې وخت کې د حج موسم راغو، بله قافله حج له تیاره شو، نو څه خلک تله حج له او څه خلک تله جهاد له. یو سړی راغو دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، لکه دا حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، زنانه دی سفر نه کوي مگر د خپل محرم سره دی سفر وکي، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، او نه دی را داخليږي د دې کور ته څوک مگر هغه وخت کې چې دې خپل محرم موجودي چې فتنه نه جوړېږي.
او دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړله یو سړی راغی یا رسول الله انی اريد ان اخرج فی جیش کذا وکذا اے د الله نبی زما اراده چې پلانی لخر کې زم جهاد لا ما خو د غزوی مجاهدین سره نوم لیکلی دی زه هلته روان یم او زما ښځه چې د وامرأتي تريد الحج او زما د ښځې اراده دغه حج لځي نو هغه حج له روانه ده هغه ګروپ کې ځان داخل کړی دی او ما د مجاهدینو په ګروپ کې خپل نوم لیکلی دی زه اوس څه وکړم چې اوس زه د دې دا زنانه د دې حج نه ایساره کړم بس بیا به زه جهاد له لاړ شم ځکه هغې سره محرم نشته که نه زه ورسره لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اخرج معها دا جهاد پرېږده او د خپلې ښځې سره دې چېرته لاړ شه حج له لاړ شه هغې سره وځه ګوره د الله نبي صلی الله علیه وسلم دومره تاکید کړی دی چې یو صحابي هغه په باقاعده د غزوې او د جهاد دپاره نوم لیکلی دی او د الله نبي هغه د جهاد نه ایساری چې ته جهاد ته ځکه هلته خو ته نیکي کوې جهاد خو دلته به غټې فتنې سره مخامخ شي دلته به در باندې لویه فتنه راشي امتحان به در باندې راشي او دغه رنګه اوږد سفر دی تقریبا د مدینې نه مکې پورې په هغه زمانه کې چې د اوښانو او د اسونو مزلې به وي او د قافلو په شکل کې به خلک تله نو په هغه زمانه کې به تقریبا 9 ورځو کې رسېدل 9 ورځې به لګېدلې نو په دې کې خو قسم حالات راځي په لاره کې باد و باران راتلی شي سیلۍ طوفان راتلی شي بیماري پکې راتلی شي بله یو حادثه پکې راتلی شي نو که دې زنانه سره څه حادثه راشي نو بیا پردي سړي به د خدمت کوي نو ته ورسره په خپله لاړ شه دې صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته دې د خپلې بیبي سره ووځه او دغه رنګه دغه وکړه د هغې خدمت به وکړي په دې حج سفر کې دغه رنګ بل حدیث کې راځي لا تحجن امرأة الا ومعها محرم یو زنانه د حج نه کوي مګر چې کله هغه حج لځي هغې سره به خپل محرم هغه به موجود وي د خپل محرم سره دې هغه لاړ شي او حج دې وکړي دې دپاره چې هغه د فتنو نه محفوظ شي